او بله ټپره دا دی راشد خان راشد ته ډالۍ وي او پیسې ګټه دنیا پرستا نو زما د کړس خندا د هیرا او شوا مینا تاندې او ستاسو نه قربان دي نو موږ ته قبوله ده سالار جانه ټپرې تا ته ډالۍ وي چې پردی وطن د ماسخو تندې د پر هرونو نا سندرې او جوړوما هې د پېښور په میرو رکا د ګل نازکا یار خدای به دې ساتینا او د ګل کېدو امید مې نشته جانان پزمکا د ملتان کرلی یما او وړدی وکړم او لویه نشوما نو زما ازار دی د ریبار په غاړه شینا او ریبار خدای دی سزا درکي لیگل ماوی کار دی ځان ته ویستونه او بله ټپره دا دی راشد خان راشد ته ډالۍ وي او پیسې ګټه دنیا پرستا نو زما د کړس خندا د هیرا او شوا مینا او ناز بدی زکړم او چی مین یما مور دی میرا دا مور دی سکوی نازونا او پیزوان تی چا کافرو پټکو نو پپیر بابا با قسم لرا کوینا دا د سالار ته راټپه ډالۍ وي بابي د انتظار کوي تا ته هم ډالۍ کوم هغه مې مه کوه ټول به بغیر د ډالۍ نه نه ځئ سالار ته یې ډالۍ وي چې د نیمې شپې راتله د رکشا زه څوکیداره تر سهاره او ناسته یما دا د دغه ته ډالۍ وي راسته چې او د نیمې شپې بیدار اوسه د دروازې زنځیر برورو شرنګوما او افریدي ته دې ډالۍ وي چې یو خوا پوښتو بل خوا جانان دی زه د پښتو زنځیر شلوم جانان لزما او رور صاحب د شانګلې نه راغلی دی نو ده ته دې ډالۍ وي چې او ای د وطن د سر دستاره وشانګ لپاره ښایستونه دې ستایمه او دا ټپه دې بیا سالار ته ډالۍ وي چې او ته د سوات نه یې دروغ وایي نه دې رنګ سپین دی نه دې سترګې او غټې دي نه او زلفی په بره ګودر کې وینځي په نارې باندې وچوي موږ پسې زینا او که د دنیا شرمونه نه وی تا به منګې وړ زه به تشه در سره تلمه او چې تسلي په د زړه کېږي هغه ځوانان مسافرو خوړلي دینه زمونږ د شانګلې خلک د کولې مزدوران دي سالار جانه نو هغه ټولو مزدورانو ترې دا ټپه ډالۍ وي چې او سالو مې پاس په پړي زوړ شو ستا د کولی د کارنه خیجی لاسونا
او پسره غرما د کوره روکا کورتا رازا بید ما بدنام وینا او په مخ مې ما وها خوږېږما پوزا مې پرې کاچې پتا مینېدما او اوړی د پاسه کابل کې تیر کو په جامې راغلی سلامت غواړي خالونه او خال مې د کونډې او په مخ ولیده پیغلې له ښایي چې پنځه کې دي خالونه ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادیږي ښه خو ده چې د چا نوم پکې یادیږي په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک او بدرګه که محبت را سره نه وی بدرګه که محبت را سره نه وی یک تنها به په خونخوارو لارو تلل څوک او ته مې وژنه د قصاص اندېښنه مه کړه ته مې وژنه د قصاص اندېښنه مه کړه د خپل خون په تور به ونیسمه بل څوک قدرمنو د ډېر ستر پښتون شاعر ادیب د شعرونو خوشحال خان خټک بابا د دغه لوی شعرونو نه مو نن د دغه بانډار پرانسته وکړه دغه بانډار په څو حوالو سره ډېر لوی دی ډېر خوږ دی یو خدا دی چې په ګل ګل پیښور کې د کال 2021 لومبۍ میاشت ده موږ غواړو سالار جانه چې د نوي میاشت شروع د ښکلو فکرونو نه وکړو د مینې محبت نه وکړو او ځان سره داسې څه اصول څه منصوبې وټاکو چې نوی کال به موږ په دې باندې تېرو نو یوه پکې زموږ منصوبه دار نوي کال چې دغسې ځوانان به راغونډو دغسې ماښامي به ښایسته کوو ټپې به کوو شعرونه به ویو او په دې ټولنه کې چې په زیاتره توګه باندې خلک د کووډ 19 د وجې نه نفسیاتي بیمارۍ په لور باندې تللي دي موږ به د خلکو سایکو تھراپي د شعر د لارې د ټپې د لارې د ادب د لارې کوو د هغه لړۍ په کړۍ کې سالار جانه نن موږ راغونډ شوي هره ممکنه هڅه به کوو چې د چایو او د کاوې د ګوټ سره د خلکو په ذهن او وجود کې مینه وچورلو محبت پکې وپاشو نو سالار جانه تا نه به شعرونه اورو راز صاحب به شعر وایي او په دغه بانډار کې چې څومره هم ځوانان ناست دي نو بیخي به دا خبره نه وي چې ما له خو شعر نه راځي زه خو نه پوهېږم ما ته څه راځي چې پښتون یو ټپه ورله نه ورځي نو رښتیا خبره دا ده چې ګوره بیا دې داسې په ځان باندې لږه پاملرنه ځان ته وکړي سالار جانه نو ټپه به خامخا کوو شعر به ویو او چې کومه داسې خبره چې تاسو پوهیږئ چې هغه ساهو خبره ده نو هغه موږ شریکولی شو سالار جانه د روایتو تر مخه اول به چې کوم دی مخکې د دې نه چې موږ په یخه شپه کې د تودو ټپو په لور باندې لاړ شو نو اول به ډېر محترم سالار صاحب اورو چې دی را سره خپل یو کلام شریک کړي دا تاسو او دا سالار صاحب ډېره مننه افسر افغان صاحب دغه شعرونه دي د ستاسو ورور مانه خو نوم یېرېږي سلطان ملک سلطان ملک صاحب هم ناست دی د افسر افغان صاحب مشر ورور دی دغه شعرونه دي دوی ته ډالۍ وي چې خو داسې محسوسېږي نه لکه چې زما مشر ورور ته به وایې که زما نه کشر دی زه دې خبرو ډېر مشر کړی یم سالار خبرو مشر کړی خو په جسامت چې وګورې ټول ارشاد جي کاوې کار به سالار جان افسر صاحب شعرونه دي چې د تشې خولې یاري کوي او پرې نامې هم کوي زما یاران ما نه په دې کې لاګیلې هم کوي اور له راغلي اوس ته کور واګي ته لاس چوي زمونږ په ځمکه ته رټکه لا داوې هم کوي اور له راغلي اوس د کور واګي ته لاس چوي زمونږ په ځمکه ته رټکه لا داوې هم کوي او دغه مفتي صاحب خو زه پیژنم ډېر ښه سړی دی دغه مفتي صاحب خو زه پیژنم ډېر ښه سړی دی خو کله کله یو سلام د میخانې هم کوي ډېر مننه جي دغه مفتي صاحب خو زه پیژنم ډېر ښه سړی دی خو کله کله یو سلام د میخانې هم کوي او دا میلمنه مورې ساره که باران وریږي شپې ته یې زړه دی او د زمزم بهانې هم کوي د ښار هلک په کلیوالې جینۍ زړه به یې للې چې صفتونه د چینار او د چینې هم کوي او دا چې د سرو وینو کاروبار کوي په سپینه جامه بیا په احرام کې طوافونه د کعبې هم کوي
او د خدای د پاره پښتنو د جنگ نه ډډه وکړي د خدای د پاره پښتنو د جنگ نه ډډه وکړي جنگ په مثال لتو تنور د غرغنډې هم کوي او زما سالار څومره نیازبینو څومره لرې لاړو چې مسافر شو زمانه بغیر شپې هم کوي او دغه څو شعر نور چې ډېر ښه او کیسې هم کوي او کاوې هم کوي دا به ورسره هم روان ارشاد که وخت ظالم هر څو د ژوند بېلارې کړې هم یم خو کله کله یې سینې پورې نیولې هم یم بېوسي ورکه شه د یو وخت د روټۍ په خاطر په شته بیګار کې زه خانانو ډېر رټلې هم یم والی یې راکړې په رضا قرض نه بېغمه شومه خو خپل ضمیر اوس د مرۍ نه رانیولې هم یم والی یې راکړې په رضا قرض نه بېغمه شومه خو خپل ضمیر اوس د مرۍ نه رانیولې هم یم بچیه ستا د خوب خندا او خوشحالۍ دپاره درهم ګټمه خو دوبۍ درنه وجلې هم یم بچیه ستا د خوب خندا او د سیالۍ دپاره درهم ګټمه خو دوبۍ درنه خوړلې هم یم او زه ډېر زدي یم خپل بدل هېڅ چاته نه پرېږدمه زه ډېر زدي یم خپل بدل هېڅ چاته نه پرېږدمه په دې عادت مې بابا جان زه ډېر وهلې هم یم او بیا به ارمان را پسې وکړې زه به نه یم ګرانه ته چې راځې راځې نو زه به درنه تلې هم یم په جنازه کې دې ولاړ زما د سر قاتلان ما ته چې ګران و همغې خلکو وجلې هم یم او سالاره زه د محبت په کم مقام ولاړ یم سالاره زه د محبت په کم مقام ولاړ یم تا پسې جاړم هم ستا په مخ کې غلې هم یم د زړه له درده مې سندرې او ټپې کړي دي ما په دې ښار کې له ناکامه بلا شپې کړي دي هغه زما قسمت کې نه وه یا به بل څه چلو ګنې مونږ یو ځای طوافونه د کعبې کړي دي او زما د لاس کرښو ته ګوري پالي داسې وایي په پېښور کې یو جینۍ درته خیرې کړي دي زما د لاس کرښو ته ګوري پالي داسې وایي په پېښور کې یو جینۍ درته خیرې کړي دي زلفې خورې که شا به زر که ماله خوب راغلی ته څه خبرې چې ما څومره شوګیرې کړي ډېر په غمجن اواز یې ووی مسافره یاره اختر له راشه که نه ما تورې جامې کړي دي سالاره بیا د کم یو ښکلي د راتلو انتظار سالاره نن خو دې په ځان ډېرې نخرې کړي دي مننه جي مننه سالار صاحب ډېره زیاته مننه کومه ډېر خوند یې وکړو ډېر زړه پورې ډېر لوړ سالار صاحب یو دوه شعرونه دي وایي چې دا خلک د تیر شوي ژوند حساب غواړي استاذ جي دا خلک د تیر شوي ژوند حساب غواړي استاذ جي دا خلک ټوپک نه غواړي کتاب غواړي استاذ جي او دا خلک بېګناه ولې په بم بارود قتلیږي دا خلک بېګناه ولې په بم بارود قتلیږي دا خلک اوس د دغه سوال جواب غواړي استاذ جي هم د دغې سره ډېر محترم راز محمد صاحب ته بلنه ورکومه چې د هر چا شعرونه نو را سره شریک ډېره مننه افسر صاحب او ستاسو ډېره مننه کومه چې زمونږ کلي ته راغلي فرنګ روډ باندې د رسټورنټ کې ناست د ملګرو ډېره زیاته مننه کومه دوی خپله مینه ښکاره کړه د سالار صاحب ډېره مننه کومه چې په یو وینا موږ له راځي د افسر صاحب د رو ډېره زیاته مننه کومه زموږ خواله راغلي دي نو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی او زه وبخه قطع کلامۍ زه د دې خبرې هم سپیناوی کوم چې بله پیره زما رور راځي دا به زما رور نه وي د ده به خپل پېژندګلوي د ده به خپل شخصیت وي هر سړی د افسر سره ورور دی او د افسر صاحب تر شوی دی دا خپله سړی دی ځان خپل ځل به زمونږ ملګری وي خو نن خو د افسر رور ځکه دی چې موږ د نن پته ولګېده چې دا د افسر صاحب رور دی زه به د سالار صاحب یو شعر ویم ارشاد چې سالار صاحب راته سره به پیله د غلک رامخکې د کرایه کور کې اوسېږم او اجره نه لرم د کرایه کور کې اوسېږم او اجره نه لرم په دې خبره مې یارانو ته ډېر پاتې راځم په نیمه شپه چې مېلمه راشي چاته ور وهم زه کله کله ګاونډیانو ته ډېر پاتې راځم ارشاد هغه هم وایه هغه هم وایه باسین صاحب یو شعر دی چې پسترغلو کې مې پړسوب راشي پسترغلو کې مې پړسوب راشي چې نور راوخیږي نو خوب راشي نیستي مې داسې ارمانونه وجني لکه په ګلو چې وچتوب راشي ډېره مننه کوم راز صاحب اباسین صاحب دا هم وایي چې خپل د عقیدې کلی ودان لرم زه په محبت باندې ایمان لرم او خلک زما حق خبره نه مني څه په ملنګۍ کې دښمنان لرم او یو د اباسین غوندې زړګی مې دی یو د سمندر غوندې زړګی لرم بل د اباسین غوندې جانان لرم